نن موږ راوړی دی یو بل ډېر بهترین ایټم. د دې فواید څه دي، د دې نقصانات څه دي، دا په څه کې استعمالیږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. له تاسو دوستانو څخه بیا هم یو هیله کېږي که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ دغه یوټیوب چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نو نن موږ خبره کوو د زندګي ټیبلیټ باره کې. دا چې د زنک سلفیټ فارموله یې ده او د دې فوایدو ته راځو. نو خصوصا هغه کسان کوم کسان چې ژر ناروغه کیږي، بدن یې کمزوری، همداسې ویښتې تویږي، ویښتې ماتیږي، ویښتې رژیږي او هر وخت کمزورتیا احساس کوي، نو دې لپاره دغه زندګي ټیبلیټ یو ډیر بهترین ټیبلیټ دی. یو خو دا یو ملټي نیشنل کمپنی زاپه جوړ کړی دی، بل دغه زنک سلفیټ چې دی خاص کر همدغې دپاره دی. نو دا یو ډیر بهترین ټیبلیټ دی په پاکستان کې، همداسې په نورو ځایونو کې تاسو په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کولی شئ. نو کوم هغه کسان چې هغه ژر ناروغه کیږي، بدن یې کمزوری وي، همداسې د ویښتانو مشکل ولري، نو دې دپاره دا ډیر بهترین ټیبلیټ دی. یو خوا خو دا یو ملټي نیشنل کمپنی زاپه جوړ کړی دی او بل په هر ځای کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. همداسې که پرایس ته راشو هم د دې قیمت هم ډیر اسانه دی، یعنی دا په 269 روپۍ باندې یو ډبی دی، یعنی قیمت هم ارزانه دی او په هر ځای کې پیدا کیږي. نو یو ډبی دا په 267 روپۍ یا په 268 روپۍ دی او په یو ډبي کې 20 ګولۍ. او د دې استعمال طریقه چې ده، نو دا تاسو همداسې هم لکه یو ګولۍ روغه د اوبو سره استعمالولی شئ او همداسې کولی شئ تاسو چې لږې اوبه کې دا ګولۍ واچوئ او حل یې کوئ او هغې نه بعد یې وڅکئ. نو داسې هم کولی شئ. نو که څوک ډېر تکلیف ولري ورځ کې 2 ټیمه استعمالولی شي، او که لږ تکلیف ولري هغه کولی شي چې ورځ کې یو ګولۍ په مړۍ استعمال کړي، نو دغې سره به یې دغه ستونزې په مکمل طور حل شي انشاءالله. نو دا ډېر بهترین ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو حل ممکن دی. نو له تاسو دوستانو څخه بیا هم یوه هیله کېږي که دغه ویډیو م خوښه شوې وي نو زموږ چینل ځان سره لایک شیر او سبسکرایب کړئ. زموږ به پوره هڅه وي چې دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې هم ستاسو مخې ته راوړو. تر بلې ویډیو پورې ما فیاض خان ته اجازت راکړئ. د خپل ځان او خپلې روغتیا پوره خیال وساتئ. د الله تعالی په امان ښه وخت درته غواړو.